مداني غم دی وخوړم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره چې راتلم د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. د ژوند لار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو په مخکینۍ خپرونه کې تاسو ته د روحي مرض او د روحي بیماریانو لاملونه او اسباب تاسو ته معلوم شول، خو په نننۍ خپرونه کې بیا الله رب العزت په صورت عادیات کې د دې مرض علاج او نسخه موږ ته هم راښودلې ده. یعنی انسان ته چې کومه بیماری د الله رب العزت په ناشکري کې یا د الله رب العزت د اوامرو نه په نافرمانۍ کې لګېدلې ده، د دې بیماری او د دې مرض علاج او تداوی به څنګه کیږي؟ نو الله رب العزت د صورت عادیات په آخري آیتونو کې دا نسخه او دا علاج موږ ته بیان کړی دی. داسې اسانه نسخه چې په دې باندې پیسې هم نه مصرف کیږي او په دې باندې څه خاص وخت هم نه لګیږي او دا ځانګړي یو سړي دپاره هم نه ده، هر سړی دا نسخه استعمالولی شي. هغه څوک چې ډېر مالداره یې هغه هم استعمالی شي او د غریب نه غریب انسان هم استعمالولی شي. هغه نسخه څه ده؟ هغه نسخه دا ده چې الله رب العزت فرمایي افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. الله فرمایي آیا هغه انسان چې کوم د دنیا په محبت کې گرفتار شوی دی او د الله تعالی په نافرمانی کې لګیا دی، آیا دا انسان په دې خبره پوه نه دی چې یو وخت داسې را روان دی چې په هغه وخت به په قبرونو کې ټول دفن شوي مړي الله راپورته کوي، یا هغه مړي چې په قبرونو کې دفن شوي دي هغه به ټول راپورته کولی شي. وحصل ما فی الصدور او په سینو کې پټ رازونه به الله وایي دا به هم ښکاره شي. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، او بېشکه د دوی پروردګار په دغه ورځ د دوی په باره کې خبر لرونکی هم دی. نو قدرمنو اوریدونکو د دنیا محبت ختمول که تاسو غواړئ او چې غواړئ دا د دنیا محبت چې د روحي امراضو سبب او لامل و دا د ځان نه ختم کوي، نو مرګ او د مرګ نه وروسته حالات هغه تاسې یاد کړئ. انسان ته چې د کومې نافرمانی بیماری مرض لګېدلی دی د هغې سبب د دنیا محبت او د دنیا لذتونه ول، او کله چې انسان مرګ یاد کړي او دا تصور وکړي چې دا ټول لذتونه یوه ورځ نه یوه ورځ ختمیدونکي دي او زموږ نه پاتې کیږي، او هر کله چې بار بار فکر او سوچ وکړي نو هلته به بیا څه مزه راشي. نو په دې فکر او په دې غور کې چې انسان پریوت نو د دنیا محبت ختم شو. د دنیا محبت چې ختم شو نو خپله ګناه به الله درنه ختمه کړي. زه به تاسو ته ډېر یو لنډ مثال ووایم. یو سړی یو ځای کې خوراک کوي او قسمه خوراکونه او میوې هغه ته ایښي دي، خو هغه ته دا هم خطره ده، دا تشویش ورته هم ده چې اوس به څوک راشي او ما به خوراک نه محرومه کړي، یا به مې څوک ونیسي جیل او بندیخانه کې به مې واچوي. خوراک خو ډېر ښه خوراک دی، هر قسمه غذا ده، هر قسمه میوې دي، خو د دې خوراک نه به بلکل دې ته کومه مزه نه راځي. نو همدارنګه دنیا کې خو ډېر لذتونه دي، په دنیا کې خو ډېرې زیاتې خوشحالیانې دي، خو یو ورځ نه یو ورځ دا ختمېدونکي دي. نو تا ته چې مرګ یادي، د مرګ نه وروسته حشر نشر حساب د الله تا ته یادي، نو د دنیا محبت نه به هېڅ ته مزه وانخلې. چې مزه دې وانخستله نو دنیا محبت به پرېږدې، چې پرېږدې خو د ګناه به پاتې الله به د ستا نه راضي شي.
نو په مرګ سره قدرمنو اوریدونکو د لذتونو ختمیدل په ښکاره دي. د مرګ مقدماتو سره لذات ختمیږي. چې کله تا ته مرګ هم یاد شي نو د دنیا خواهشات و لذات در نه وي. او د مرګ مقدمو سره هم د دنیا لذات ختم دي. د مرګ دوه مقدمې دي، یو مرض دی او بل بوډاتوب او سپینګیروالی دی. دا دواړه د مرګ مقدمې دي. نو تاسو ګورئ قدرمنو اوریدونکو چې په دې دواړو کې د لذتونو او مزو خاتمه څنګه کیږي. په بیماري کې خو هغه څوک چې مریض وي هغه ته معلومات کیږي د هیڅ مزه هم نه وي. که د هر څه نه خوندور او لذیذ خوراک ته مریض ته وړاندې کړې هغه ته بېخونده معلومیږي. حتی په بعضې وختونو کې چې هغه مریض پروت اوسیږي د بل چا پوښتنه او عیادت کول هم هغه ته بد معلومیږي. رسول الله وایي من عاد منکم مریضا فلیخفف الجلوس. په تاسو کې چې کوم کس د مریض عیادت یا پوښتنې ته ځي نو هغه له پکار دي چې مریض سره ډېر کم وخت تېر کړي. دا د مرګ نه ده، په هغه هر شی بد لګېږي. نو په مرض او بیماري کې د هیڅ څیز حلاوت او خوند باقي نه پاتې. په هر شي کې بېخوندي پیدا کیږي، نه خوراک زړه ته کیږي، نه څښاک زړه ته کیږي. په دې وجې نه دواړو جهانو سردار محمد رسول الله فرمایي لا تکرهوا مرضاکم علی الطعام. تاسې خپل مریضان په خوراک باندې مه مجبوروئ. نو د مرګ اوله مقدمه چې ده هغه مرض ده. د مرګ دویمه مقدمه هغه بوډاتوب دی. په دې کې هم ټولې مزې ختمیږي. د خوراک څښاک مزه نه پاتې کیږي، ځکه چې د خوراک مزه هغه وخت وي چې کله ولږه راشي انسان ته، او په بوډاتوب کې ولږه انسان ته بلکل نه راځي. هغه ته که ولږه هم راځي هغه ډېره معمولي او ډېره کمه وي، نو کوم شی خوړلی نه شي. کم خوراک چې د بوډا انسان زړه غواړي هغه نشي خوړلی چې غاښونه ټول وتلي دي، غاښونه نشته. او کم شی چې خوري او سکي هغه هضمیږي نه، ځکه چې معده یې صحیح کار نه کوي، ضعیفه ده. نو قدرمنو اوریدونکو په مرګ سره د لذتونو ختمیدل ښکاره دي. نو هغه انسان چې مرګ یاد کړي او د مرګ نه وروسته حالات یاد کړي، هغه د دنیا محبت چې د دې زړه کې پروت دی، چې د دنیا د محبت په وجه باندې دا په روحاني مرض باندې مبتلا شوی، الله به دا مرض ختم کړي. بهترینه نسخه دا ده افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. او د مرګ په مقدمو باندې هم د دنیا لذات ختمیږي چې هغه مریض او که بوډاتوب دی. د بوډاتوب په وخت کې څوک ګناه هم نشي کولی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل یو حدیث کې په 3 سړو باندې لعنت ذکر کړی چې په هغو کې یو ملک کذاب دی چې بادشاه وي او بیا هم دروغ هم وایي. ځکه چې هر کله یو انسان پاچا شي، حاکم شي، نو ده ته د دروغ ویلو څه ضرورت ده؟ دروغ خو هغه کس وایي چې د چا نه کمزوری وي یا د چا نه ویریږي یا د دنیا د کسب دپاره وایي. او دویم عائل متکبر، یعنی چې غریب وي او بیا هم تکبر کوي، نو په ده باندې هم د الله رب العزت لعنت وریږي، ځکه تا ته خو د تکبر څه سبب نشته او بیا هم تکبر کوي. دریم شیخ الزانی، هغه دی چې بوډا شي، سپینګیرتوب ته ورسیږي او بیا هم په اخلاقي فساد باندې الله دې موږ وساتي په زنا باندې ګرفتار وي. په دې باندې د الله لعنت دی. او په دې باندې هم پوه شئ چې بدنظري هم زنا ده. په خوند او په لذت سره د سندرو اوریدل دا هم د غوږونو زنا ده. لاس لګول هم زنا ده. هغه بوډا زناکار باندې ځکه د الله لعنت دی، الله یې نه بخي، ځکه چې د خواهش کولو دې دپاره کوم شی موجود نه دی، بیا هم د ګناه نه ځان نه ساتي. دې ته خو په کار دی چې مرګ ته دا نږدې دی چې د آخرت په هکله باندې فکر وکړي او اوس هم دا ګناهونو طرف ته منډې وهي. الله په خپل کار کې فرمایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر. جهنمیان چې کله جهنم ته لاړ شي نو هلته به شور جوړ کړي وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. وهم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. جهنمیان به وایي چې الله موږ دنیا ته دوباره ولیږه چې موږ نیک عمل وکړو او د جنت مستحق جوړ شو. د دوی په جواب کې به الله ورته وفرمایي اولم نعمرکم، آیا موږ تاسې ته دومره عمر نه و درکړی چې په هغې کې نصیحت حاصلوونکي نصیحت حاصلولی شي، نصیحت یې حاصل کړی وی.
وجاءکم النذیر او تاسو ته ویرونکی هم راغلی و. نذیر نه مراد دلته بوډاتوب دی یا پیغمبر دی، ځکه چې بوډاتوب د مرګ پیغام دی او په راتلو سره انسان ته خبر کوي چې اوس وخت رانږدې دی، ځان تیار کړه. زموږ بزرګان دا وایي چې کله ویښته سپین شي نو انسان دې دا وګڼي چې اوس فصل پوخ شوی، مالک به دا فصل کټ کوي. تاسې چې یو غنم کرلی چې کله هغه پوخ شي ریبې نو ستاسو په هغه ونو کې چې کله مڼې پخې شي نو تاسې شکوئ او خپل کور ته یې وړئ. نو چې کله ویښته سپین شو نو هغه دې په دې پوخ شي چې فصل پوخ دی، اوس به مالک شکوي وړي به. او ځینې علما دا هم وایي چې کله د انسان مسۍ پیدا شي نو پوه دې شي چې زما قایم مقام زما د ځای سمبالولو والا راغلی دی. اوس ما ته دا په کار ده چې زه د آخرت دپاره تیاری وکړم. نو بوډاتوب د مرګ پیغام دی. بچو ته دې امید شته چې دا به ځوانان شي، ځوانانو ته دا امید شته چې هغوی به بوډا شي، خو هغه څوک چې بوډا وي ږیره سپینه هغه ته د هیڅ امید نشته دی. د کوم وخت انتظار کوي؟ بس یوازینی انتظار د هغه د مرګ انتظار دی چې مرګ انتظار وباسي. نو ځان دې تیار کړي. به هر حال قدرمنو اوریدونکو، مرض او همدارنګه بوډاتوب دواړه د مرګ مقدمات دي. کله چې په دې کې لذت ختم شي نو مرګ سره د لذت ختمېدل خو بالکل واضح دي. د مرګ مقدمې سره لذت د دنیا ختمیږي، که هغه بیماري ده که بوډاتوب ده نو په مرګ سره خو به بالکل ختمیږي. نو په دې آیتونو کې الله پاک دا نسخه بیان کړې ده چې مرګ او د مرګ نه وروسته حالات یې رایاد کړئ. په داسې کولو سره به د دنیا محبت ختمیږي. د دنیا محبت چې ختم شه نو تاسې به د الله رب العزت نافرماني پرېږدئ، د الله شکر گزار به شئ. نو هغه روحي تکلیف چې تاسو ته لګېدلی د هغه نه به هم الله خلاص کړي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لاندې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. عجم کې نور گزران په ماشول ایران مدینه دا دی جانان مدینه یو ځل مې بوزي دا دی جانان مدینه یو ځل مې بوزي خاوند ډېر مې یادېږي په ارمان مدینه دا دی جانان مدینه یو ځل مې بوزي دا دی جانان مدینه یو ځل مې بوزي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. الله رب العزت په سورت عادیات کې هغه روحي تکلیفونه او روحي بیماریانې موږ ته بیان کړي. وروسته بیا الله رب العزت د هغه لاملونه او اسباب موږ ته بیان کړل. او د دې نه وروسته الله رب العزت د هغه روحي تکلیف او د هغه روحي مرض نسخه او علاج یې موږ ته بیان کړه. د الله تعالی شفقت غیر محدود دی. تاسې د الله پاک رحمت وګورئ چې نسخه یې موږ ته هم راوښودله. یو ډاکټر چې تا ته نسخه درکوي، دوا درکوي، د هغه په مقابل کې تا نه فیس اخلي، اجرت اخلي. الله رب العزت د اجرت اخیستلو په ځای، د اجرت اخیستلو په ځای، د پیسې اخیستلو په ځای د دې نسخې په استعمالولو د اجر او انعام وعده موږ ته هم وفرمایله. او حال دا چې په دنیا کې د مریض نه پیسې اخیستل کیږي، هغه ته پیسې نه ورکول کیږي. دا د الله رب العزت غیر محدود شفقت دی په خپل بنده باندې. سبحان الله، څومره زیات رحمت او شفقت دی د الله چې تا ته نسخه هم درکوي او د نسخې په مقابل کې تا ته د انعام وعده هم درکوي. انسان روحي تکلیف په دنیا کې شته، روحي بیماریان شته، د هغه لاملونه هم شته، د هغه علاج هم شته. که تا د دې خپل مرض علاج وکړه نو الله به تا ته انعام درکوي. د رب انعام څه شی دی چې تا به جنت ته داخلوي؟ هغه انعام دا دی چې کوم سړی په ورځ کې 40 ځله مرګ یادوي نو هغه ته د شهادت مرتبه الله ورکوي. کوم انسان چې په ورځ کې 40 ځله مرګ یادوي نو هغه ته د شهادت مرتبه میلاویږي. او د شهادت مرتبه دومره اوچته ده چې د حساب کتاب نه بغیر به الله جنت داخل کړي. د شهادت دومره لویه مرتبه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت آرزو کړې ده او فرمایلی دي چې زه غواړم چې زه د الله په لار کې قتل کړی شم، بیا ژوندی کړی شم، بیا قتل کړی شم، بیا ژوندی کړی شم، بیا قتل کړی شم. نو اوس که بیا هم موږ عمل نه کوو، الله ته نه متوجه کیږو، د خپل د دې ګناهونو علاج هم نه کوو،
نو الله څخه به په آخرت کې بیا سخت مسئول یو. ټول پوه قدرمنو اوریدونکو، زه به تاسو ته د دې نسخې د استعمالولو ډېره اسانه طریقه در وښیم. ته غواړئ چې الله هم د خپل عذاب نه وساتي، هغه روحي بیماریانې چې تاسو ته لګېدلي د هغې علاج وکړی شي، د الله رب العزت د عذاب نه خلاص شئ، نو د نسخې استعمال طریقې ته غوږ شئ. هغه طریقه دا ده چې په شپه او ورځ کې څه وخت پابندي سره تاسې ځان ته وخت تعیین کړئ او د دې کار دپاره خاص کړئ، او که هیڅ وخت تاسو دپاره نه وي نو یو وخت خو خامخا تاسو لرئ چې په هغه وخت کې تاسې د دنیا هیڅ کار هم نه کوئ او دغه وخت ستاسو دنیوي کار سره بلکل کوم تعلق هم نه لري. چې کله په بستره باندې د اوده کېدلو دپاره تاسې ځای تیاروئ چې اوده شئ، بستره ځان ته هواروئ د خوب دپاره، نو بستره چې کله خوب دپاره هواره شي نو په هر انسان باندې داسې دا وخت ځینې وخت داسې تېرېږي چې په هغه کې دې ته خوب نه راځي، متصل داسې نه ده چې سر بسترې ته ویسي او په تا خوب راشي. نو دا وخت د دنیا په اعتبار سره بلکل فارغ وخت دی، د دنیا هیڅ کار په دې کې نشي کولی، نو دا وخت تاسو مزه کوئ، همدا وخت د دې نسخې استعمالولو دپاره خاص کوئ، که نور وخت نه لرئ. کله چې تاسو په بستره باندې څملئ نو تصور وکړئ او سوچ وکړئ چې زه مړ شوی یم، د کور خلک جاړي، بیا ما ته غسل راکوي، کفن را اغوندي، زما د جنازې مونځ کیږي، بیا زما جنازه اوچتوي او قبرستان و هدیرې ته وړي. قبرستان ته د رسېدو نه پس زه د ښخېږم، دفن کولی شم، په ما باندې خاورې اچولی شي او ټول رشته داران، زمن ورونه، پلار ما نه بیرته راګرځي، په دربار کې زما پیشي کیږي، الله ته د الله حضور ته ورځم، الله پاک زما ګناهونه یادوي او د یوې یوې ګناه په باره کې الله ما نه پوښتنه کوي او ما سره هیڅ جواب نشته. دا سوچ او دا تصور ځان سره وکړئ، فکر او دا تصور بار بار کوئ. په شروع کې به مشکل هم راپیکیږي چې کله شروع کوو او په دې به خندا هم راځي چې زه په بستره څملم او د مرګ تصور وکړم، خو په مزه مزه به مرګ باندې داسې یقین موږ ته پیدا شي چې د هرې ګناه پرېښودل به بیا موږ ته آسان شي، د دنیا محبت به ختم شي، د هر کار کولو نه وړاندې موږ ته مرګ را یادیږي چې د دې کار کولو سره زما جواب به زما د مرګ نه پس الله ته څه وي. د دې نسخې په استعمالولو سره به هغه حال راشي چې کوم د صحابه کرام و، کوم حال چې د محمد رسول الله و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د استنجا نه پس تیمم کوه، صحابه کرامو به پوښتنه وکړه د الله رسول اوبه خو موجود دي، رسول الله به ورته ویلې څه معلومات کیږي چې د اوبو راتلو پورې زه ژوندی هم پاتې نشم. قدرمنو اوریدونکو، په ټولو باندې روحي بیماریانې او تکلیفونه لګېدلي، د الله نافرماني کوو، د الله رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق ژوند نه تیروو، او د دې ټولو لامل او سبب د دنیا محبت دی. راشئ الله ته متوجه شئ، د الله د عذاب نه ویریږئ، هغه حساب او د الله عذاب چې موږ پسې را روان دی هغه په سترګو کې وګرځوئ. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. آیا انسان ته دا پوهه حاصل شوې ده چې وروسته د دې د مرګ نه به دا د قبر نه راپورته کولی شي او هغه پټ رازونه چې دې په سینه کې ساتلي هغه به ټول ښکاره کیږي او الله به د هرې ګناه ذره ذره تاسو حساب کوي. نو که مرګ یاد کې د مرګ تصور وکړي، بل وخت هم نه لري، په خپل بستره باندې د مرګ تصور وکړي، د دې ګناهونو علاج به د ستا وشي او الله رب العزت به دې وبخي. او که داسې په غفلت کې ژوند تیر کړي، د الله د اوامرو نه ناخبره او نه آګاهه اوسې، نو دنیا محبت به نور هم د ستا په زړه کې ځای ونیسي او هغو کندو ته به دې وغورځئ چې ستا راویستل به دا ناممکن وي. به هر حال قدرمنو اوریدونکو، د دې نافرمانی بیماری لګېدو سبب د دنیا محبت دی او د دنیا د محبت علاج مرګ او د مرګ نه پس حالات یادول دي چې هغه یاد کو. الله رب العزت دې ما ته، تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. هغه روحي تکلیفونه یا بیماریانې چې موږ ته لګېدلي دي، الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د هغې علاج وکړو چې په آخرت کې الله څخه مسئول نه اوسو. دا هر چاته لګیږي. مشران دې تل لپاره په خپل کورنۍ کې
د خپل اولاد د خپل زنانه د الله دین طرف ته رابلي او د الله د دین نه د هغوی خبر کړي او په دې پوه کړي چې د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر کم دی او د دې ذره ذره پوښتنه به الله درنه په آخرت کې کوي. دا د ابتلا او ازمایښت وخت دی. الله دې په موږ رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستا درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه. پاک الله مو مل شي. یو ځل مې بوځې دا د جانان مدینه، یو ځل مې بوځې ټول عمر تېر مې شو غمو کې، زر مې در واړیم سلګو کې، زر مې در واړیم سلګو کې، په ما مېلمه دې